سلامونه. په دې ویډیو کې ژان ژاک روسو در پیژنو. دی په 1912 زیږدیز کال کې د سویس په جنیوا کې زیږېدلی دی. دی د فرانسې و. اصلا روسو فیلسوف، لیکوال او سیاسي نظریه ورکوونکی و. هغه د عصري فیلسوفانو ترمنځ تر ټولو ډېر اکاډمیک نه و، خو بیا تر ټولو ډېر اغېزمن فیلسوف و. روسو په سیاسي او اخلاقي فکرونو کې نوي چینلونه رامنځته کړل. نوموړی لومړی په موسیقۍ ډېر تمرکز کولو، بیا یې په نورو هنرونو کې بحثونه پیل او نوښتونه یې پکې وکړل. هغه د خلکو په ژوند ژوره اغېزه درلوده. والدینو ته لارښوونه کوله چې د خپلو ماشومانو سره نوې علاقه پیدا کړي او دوی ته په بل ډول تعلیم ورکړي. هغه په دوستۍ او مینه کې د نرم تحمل پر ځای د احساساتو اظهار ته وده ورکړه. هغه د هغو خلکو په منځ کې د مذهبي احساساتو کلتور معرفي کړ چې مذهبي عقیده یې رد کړې وه. هغه د طبیعت ښکلا ته د خلکو سترګې پرانستې او ازادي یې د نړۍ د ټولو هیلو یو څیز وګرځاوه. روسو د خپل ژوند په اوږدو کې دې فکر ته راستون شوی و چې خلک د طبیعت له مخې ښه دي، مګر د ټولنې او تمدن لخوا فاسد شوي دي. هغه ویل چې ټولنه او تمدن هم په طبیعي توګه بد نه دي، بلکې دا چې دواړه ناسم لوري ته تللي او د لا پیچل کېدو په صورت کې دی ډیر زیانمن شوی حالت دی او خراب شوی هم دی. همدا د ټولنې او تمدن بدوالي سبب شوی دی چې انسان پکې بد شوی دی. روسو په خپلو فلسفي کارونو کې پیل له نابرابرۍ وکړ. هغې د وخت مهمې پوښتنې د نارینه‌وو ترمنځ د نابرابرۍ اصل څه دی او آیا دا د طبیعي قانون له مخې توجیه کیږي؟ په دې ځواب پسې سر شو. د دې سوال په ځواب کې هغه د انسان پوهنې انتروپولوژي یو غوره نمونه تولید کړه. د روسو استدلال دا و چې خلک په طبیعي ډول ښه دي او بیا یې پرله پسې مرحلې تعقیب کړي چې له مخې انسانان له ابتدایي بېګناهۍ څخه فاسد تخصص ته راوتلي دي. روسو خپل بحثونه د نابرابرۍ د اصل په اړه د دوه ډوله نابرابرۍ په توپیر سره پیل کوي: طبیعي او مصنوعي. لومړی د ځواک، هوښیارتیا او داسې نورو له توپیرونو څخه رامنځته شوې نابرابري. دویم یې هغه نابرابري ده چې ټولنه یې زېږولې ده او ټولنه کې شته تړونونه او نورو هستیو څخه سرچینه اخلي. روسو ادعا کوي چې اصلي انسانان که څه هم یوازیتوب، روغ، خوشحاله، ښه او آزاد وو، خو د انسان بدمرغي له هغه وخت راهیسې دي چې ټولنې جوړې شوي دي. روسو په دې توګه طبیعت پاکوي او ټولنه تورلوي. هغه وایي چې هغه جذبې چې بدمرغي رامنځته کوي په طبیعت کې په سختۍ سره شتون درلود، مګر کله چې خلکو ټولنې رامنځته کړې نو وده یې پیل کړه. د روسو په اند د مینې له نرمي جذبې سره د حسد تخریبي جذبه هم پیدا شوې ده. د انسان د بدوالي بل عامل د روسو په اند د شخصي ملکیت رامنځته تګ دی. دې سره انسان له یو او بل سره په ناسالم رقابت کې شول او د ساتنې لپاره قانون او حکومت رامنځته شو. همدا قانون او حکومت بیا نابرابري جوړه کړې دي. دا او ډیرو نورو مهمو ویډیوګانو لپاره روحي سبسکرایب کړئ.